بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. زما محترم مسلمانان ورونو، الله سبحانه وتعالى فرمي: ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې د خپل رب د حضور نه ووریده چې دا به د خپل رب مخامخ ودرېږي او د ده په زړه کې خشیت الهي، خوف الهي پیدا شه، نو الله سبحانه وتعالى ورسره وعده کړي چې دوی ته به جنتونه ورکوم. لکه الله سبحانه وتعالى فرمایي: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هغه بنده، هغه مؤمن چې د خپل رب نه خوف په زړه کې پیدا ک او دا عقیده او دا یقین پیدا شه چې زه به د خپل رب سره د قیامت په ورځ باندې ملاویږم، او خشیت الهي د زړه ته راغی، او د هغې نه بعد چې کله خشیت زړه ته راشي نو انسان د خواهشاتو نه خپل ځان منع کوي، بلکې د رب العالمین مطیع بنده جوړ شي، نو داسې انسانانو ته الله سبحانه وتعالى جنتونه ورکوي. زما عزتمندو، دا خوف الهي دا ډیر بهترین صفت دی، او زما عزتمندو دا باید د مؤمن صفت وي چې د مؤمن په زړه کې د رب العالمین نه خشیت وي او د رب العالمین سره تعلق وي. کله چې یو انسان د مخلوق نه ویریږي، د مخلوق نه خوف په زړه کې راشي، هغه جدا ویره وي، جدا خوف وي، هغه ځکه جدا وي چې د هغې په نتیجه کې انسان متنفره شي، نفرت د هغه څیز نه پیدا کړي، بلکې کوشش کوي چې هغه څیز ختم کړي. د دې مثال لکه یو سړی مار ویني، لړم ویني، یو بل داسې درنده ویني چې ده ته نقصان ورسوي، نو دا ته ویریږي او بیا کوشش کوي چې یا ته ځان بچ کړي او یا دغه څیز چې دا ته نه ویریږي له منځه یوسي، کوشش کوي چې دا مار مړ کړي، دا لړم مړ کړي، قتل یې کړي. دا جدا ویره ده. یو د رب العالمین نه ویره ده. زما عزتمندو، د رب العالمین نه ویره دې ته وایي چې کله خشیت الهي زړه ته راشي نو د هغې په وجه باندې انسان خپل رب العالمین ته ورمنډه کړي، د رب العالمین سره مینه او محبت پیدا شي او په دې باندې یقین راشي چې زما رب هغه به ما بچ کوي، زما رب به په ما باندې رحم کوي. دا ډېرې بهترین صفت دی، خشیت الهي. دا ډېر یو ښکلې زندګي ده، دا حیات طیبه ده، دا ډېر بهترین ژوند دی. زما عزتمندو، او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ باندې سوچ وکئ، د هغه په زړه کې معرفت الهي، د رب العالمین سره تعلق دا ډېر زیات و، د هغه په زړه کې خشیت ډېر زیات و. زما عزتمندو، نو د هغه څه تأثرات و؟ هغه چې به کله په عبادت باندې ودرېده صلی الله علیه وسلم، نو حدیث کې راځي چې ولصدره عزیز کعزیز المرجل، د هغه د سینې نه به داسې اواز راوته لکه یو دیګی چې په اور باندې ایښی وي، یو کټوۍ چې په اور باندې ایښی وي، څه پکې پخېږي او داسې سنګار کوي، اواز ترې نه راوځي. د هغه په زړه کې خشیت الهي و. همدارنګه دومره اوږد عبادت به کوو چې دا قدمونه مبارک به وپړسېدل، وجه دا و چې هغه د رب العالمین معرفت حاصل کړی و. همدارنګه زما عزتمندو، د صحابه کرامو په احوالو باندې تاسو سوچ وکئ، د هغوی په زړونو کې خشیت الهي و، د هغوی په زړونو کې خوف الهي و، نو څومره ښکلې زندګي به یې تېروله، د رب العالمین سره تعلق، د رب العالمین سره مینه او محبت، د جنت تیارې. الغرض د رب العالمین نه ویره کول، خشیت الهي په زړه کې راوستل، د دې په وجه باندې انسان د جنت ولاونه ګرځي. لکه الله سبحانه وتعالى چې فرمایلی: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله سبحانه وتعالى دې زمونږ او ستاسو په زړونو کې خشیت الهي پیدا کړي، او الله سبحانه وتعالى دې زمونږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.